خپل ځانونه او خپل بچي به څنګه د بد نظر څخه محفوظ کړو او د هغې دپاره یو بهترین 3 دمونه خو د دې ټولو نه مخکې یو 15 خبرې پیژندل ضروري دي. اولنۍ خبره دا چې العین حق. موږ به دا عقیده ساتو چې نظر چې دی دا حق دی، نظر دپاره اثر شته او دا په حدیث کې مرازي. دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان شیء سابق القدر لسبقه العین. کو په تقدیر باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په تقدیر باندې څه شی غالب کېدلی شولی نو دا نظر به پې غالب شوی وی. نظر دومره تیز اثر لري. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نظر چې دی دا اوښان کټو ته نباسي او انسانان قبرونو ته نباسي. د نظر د وجې نه اوښ چې دی ایسته نظر شي او خلق حلال کی انسان نظر شي ایسته مړ شي. لکه یو روایت کې راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو سړی سهل ابن حنیف به ورته وه. هغه یو ځل غسل کول لا خپلې کپړې ایستلې وې نو بل یو نظر باز سړی و عامر بن ربیعه په نوم باندې هغه د ده په دې خوا باندې ورتیر شو نو د ده دا بدن یې ولیدو چې اوفو دا څومره ښایسته بدن دی د ده ځکه هغه کپړې ویستلې وې. په دې کې هغه سهل ابن حنیف ایسته ډایرکټ نظر شو راوغورځېدو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خبر شو نبی صلی الله علیه وسلم ډېر زیات غوسم شو او وی فرمایل وی علی ما یقتل احدکم اخاه. ولې کې تاسو کې یو سړی رالګي او خپل ورور وژني په نظر باندې په کار دا چې ماشاء الله ووایي. نو او 5مه خبره دا ده چې د نظر دپاره دم ماشوم نظر شو یا ته په خپله باندې نظر شوي د دې لپاره څه دم دی. اولنی دم په یو حدیث کې راغلی دی او دا هغه دم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل نوسي حسن و حسین رضی الله تعالی عنه دمول او دا هغه دم دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې دم سبا ابراهیم علیه الصلاة والسلام اسماعیل علیه السلام به پې دمو او اسحاق علیه الصلاة والسلام به پې دمو. او دا هغه دم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په کله حسن او حسین دم کړل هغه چې کله نظر شي نو ډایرکټ فاصلې ویستې لوبې شروع کړلې. هغه دم کم دی، هغه کلمات کم دي. هغه کلمات دا دي چې اعوذ بکلمات الله التامة من كل شیطان وحامة ومن كل عین لامة. صرف دا کلمات دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان اباکما ستاسو پلار چې دی یعوذ بها اسماعیل و اسحاق. ابراهیم علیه السلام په دې دم باندې اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دمول. یو دا دم دی بهترین دم. او حدیث کې دا راځي چې کله په رسول الله صلی الله علیه وسلم حسن او حسین دم کړل نو فقام یلعبان هغوی سره پاڅېدل او لوبې شروع کړلې. دومره جل اثر پرې دم وکړو. دویم دم چې هغې ته دم جبریل هم ویلی شي د جبریل علیه الصلاة والسلام دم دی. هغه هم ډېر بهترین دم دی د نظر دپاره. ابي سعید خدري رضی الله تعالی عنه فرمایي وی جبریل علیه الصلاة والسلام یو ځل د رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله رالی فقال یا محمد اشتکیت. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا محمد صلی الله علیه وسلم آیا تا ته تکلیف دی ته بیمار نه جوړی؟ نو فقال نعم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی او زه بیمار یم ناجوړی یم. نو جبریل علیه الصلاة والسلام پې دا دم ورته و چې بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد الله یشفیک بسم الله ارقیک. نو دا هم بهترین دم دی. دریم دم اخرنی 2 صورتونه په دې باندې ځان دمول او خپل ماشومان پې دمول دا هم د نظر دپاره او د سحر او د جادو دپاره بهترین دم دی. د دې وجې نه عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقرأ المعوذتین فی دبر کل صلاتین. وی ما ته نبي صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې د هر فرض مانځه نه وروستو د اخرني 2 صورتونه سورت فلق او سورت الناس قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وایا. نو د هر فرض مانځه نه وروسته هم دا ویل پکار دي. سحر او ماښام هم ویل پکار دي. هر ټیم کې په خپل ځان او دارنګې خپل بچي دمول پکار دي. الله رب العالمین به موږ د دې حاسدانو د نظر نه د حسدناکو خلکو د نظر نه محفوظ کړي او زموږ بچي او موږ له به الله صحت راکړي.